بسم الله الرحمن الرحیم. زه خلیل الرحمن یو ځل بیا تاسو ته د هاوس اف وزډم د پلیټفارم د طرفه د انګلیش په یو نوي لیکچر کې چې د مخاطب یم. د انګلیش په زړو لیکچرو کې موږ د سنټنس پورې راغلي وو. په سنټنس کې مو د الفاظو مختلف کیټیګریز چې دی هغه ډسکس کړی وي، مختلف اقسام مو چې دی هغه ډسکس کړي وو چې په سنټنس کې چې دی د الفاظو کم اقسام چې دی یوز کیږي. نو منګه چې د ناون پورې سفر کړی و، ناون مو ډسکس کړی و، د ناون ټایپس مو ډسکس کړي وو. دغه شانتې په زوړ لیکچر کې چې دی موږ آرټیکلز هم ډسکس کړي وو چې هغې کې ډیفینټ انډیفینټ آرټیکلز وو، اے ان او دی، دا درې چې دی د دې یوز موږ ډسکس کړی وو. نو څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې د آرټیکل دا ډیویژن چې دی دا د پارټس اف سپیچ نه چې دی لږ جدا و، خو چونکې د تیر لیکچر سره چې دی هغه ما تړلی و. نو په ننني لیکچر کې چې دی سیکنډ پارټ اف سپیچ چې دی پارټ اف سپیچ کې دویم نمبر چې کوم دی هغه پروناون دی. نو ننني لیکچر کې چې دی هغه به موږ پروناون ډسکس کوو چې پروناون څه شی دی او د پروناون اقسام څه دي، د پروناون یوز څه دی په سنټنس کې، دا به موږ چې دی په ننني لیکچر کې ډسکس کوو. نو څنګه چې تاسو اینئ چې پروناون ډیفینیشن ما لیکلی دی چې a word that is used instead of a noun، هغه لفظ کم چې په سنټنس کې د ناون په ځای باندې یوز شي هغې ته پروناون ویلی کیږي. اگزامپل یې څه دی؟ Ali is going to the school. He is an intelligent boy. څنګه چې ما لیکلی دي په اگزامپل کې تاسو ته پته ده چې علی چې دی دا یو ناون دی. علی په دې سنټنس کې ایز ا ناون یوز شوی دی. بیا په دویمي کې څنګه چې ما دلته لیکلی دي په دویمي سنټنس کې هی یوز شوی دی. د دې ناون په ځای باندې چې کوم د علی په ځای چې کوم ورډ یوز شوی دی هغه هی دی. نو دې هی ته په ګرامر کې چې دی هغه څه ویلی کېږي؟ پروناون. پروناون مطلب څه دی؟ یوزډ ا ورډ یوزډ فار ا ناون، هغه ورډ چې د ناون دپاره یوز شي. نو په دې دویمي سنټنس کې تاسو ولیدو چې د علی په ځای هی یوز شوی دی، نو دا څه شو؟ پروناون شو. دا قسمه الفاظ چې هغه د ناون په ځای یوز کیږي هغې ته پروناون ویلی کیږي. دغه شانتې بل اگزامپل، ا ګرل is here، یو جنۍ چې دا دلته ده. she is eating the food، هغه خوراک خوري. نو ا ګرل چې دی په دې سنټنس کې ایز ا ناون فریز یوز شوی یا ناون شو ګرل، د هغې په ځای د دې ګرل په ځای چې کوم ورډ شي یوز شوی دی دغه شي څه دی؟ پروناون دی، ځکه چې دا د ناون په ځای دا دویم ورډ چې دی شي دا یوز شو. نو هغه لفظ چې هغه د ناون په ځای یوز شي هغې ته پروناون ویلی کېږي. بیا پروناون چې دی هغې خو مختلف اقسام دي، خو زمونږ د پریزنټ یوز دپاره چې دی کوم موږ چې دی اوسني لیکچرو دپاره به زه دا ووایم چې ستاسو د انګلیش سپیکینګ دپاره پرسنل پروناونز به چې دی نن ساعت موږ ډسکس کړو انشاءالله. که وخت زموږ سره و نو بیا چې دی نور هغه ډیپ کم ټایپس چې دي هغه به د وخت سره ډسکس کړو. خو نن چې دی پرسنل پروناونز چې دی فار ناو پرسنل پروناونز چې دی هغه به زه ډسکس کوم تاسو ته. نو پرسنل پروناونز کې څنګه چې تاسو په دې بورډ باندې لیدی شئ چې پرسنل پروناونز چې دي دې ته پرسنل پروناونز ولې ویلی کېږي؟ ځکه چې دا د یو پرسن دپاره یوز کېږي. دا موږ ته په سنټنس کې د ناون په ځای د یو پرسن دپاره یوز کېږي، دې ته پرسنل پروناونز ویلی کېږي. بیا پرسنل پروناونز چې دی هغه په درې سچویشن کې چې دی یوز کېږي. یو دی د فرسټ پرسن دپاره یوز کېږي، یو دی د سیکنډ پرسن دپاره یوز کېږي، او اخري دی د تھرډ پرسن دپاره یوز کېږي. څنګه چې ما تاسو ته لیکلي دي فرسټ پرسن دپاره چې دی فرسٹ پرسن دې ته ځکه ویلی کېږي چې دا د هغه کس دپاره یوز کېږي کم چې لګیا وي خبرې کوي. په ګرامر کې هغه کس چې کم لګیا وي خبرې کوي هغه ته فرسٹ پرسن ویلی کېږي. نو هغه پروناون چې فرسٹ پرسن ناون چې دی هغه ریپلیس کړي هغې ته فرسٹ پرسن پروناون چې دی فرسٹ پرسن دپاره چې کوم یوز کېږي هغې ته فرسٹ پرسن ویلی کېږي. فرسٹ پرسن اگزامپل څه دي؟ آی او وی. اولنی څه دی؟ آی دی، دویمی دی وی.
آی زه لګیا یم خبرې کوم یا وی موږ لګیا یو پریزنټ ماحول کې چې کم کسان ناست دي هغه لګیا دي خبرې کوي دا چې دی فرست پرسن دی ځکه چې دا لګیا دي موجود دي خبرې کوي یا سکار کوي په موقع باندې چې دی یو کس موجود دی دغه موجودګي چې دا هغه شته او لګیا دی سکار کوي خبرې کوي دا چې دی فرست پرسن دی نو دا چې دی آی او وی ته چې دی دا فرست پرسن چې دی پرسنل پروناون دی پرسنل پروناون کې دا د فرست پرسن دپاره یوز کیږي په سنټنس کې دویم چې دی سیکنډ پرسن دپاره چې کوم یوز کیږي تاسو لیدی شئ سیکنډ پرسن به هغه کس ته ویلی کیږي په ګرامر کې چې هغه ته خبره کیږي اوس فار ایگزامپل زه په کلاس کې لګیا یم او زه خبرې کوم زه فرست پرسن یم او چاته چې لګیا یم سټوډنټس دي هغه به سیکنډ پرسن وي زه چې چاته لګیا یم خبرې کوم هغه به سیکنډ پرسن حسابیږي نو سیکنډ پرسن کې تاسو لیدی شئ پروناون کې هغه یو راځي زه اوس چاته لګیا یم هی یو نو دا یو موږ ته دا شو کوي چې زه لګیا یم دې کس ته خبره کوم یا ورته څه د کار ویم یا داسې ټایپ نو دې ته چې دی سیکنډ پرسن په ځای دا یوز کیږي هغه کس چې هغه ته خبره کیږي ٹھیک ده نو دا چې د یو راځي یو سنګولر هم راتلی شي پلورل هم راتلی شي ته د دوونه سیوا لس 15 شل کسانو ته هم یو ویلی شي او یو کس ته هم یو ویلی شي نو دا چې د پرسنل پروناون کې د سیکنډ پرسن دپاره یوز کیږي بیا چې د تھرډ پرسن دپاره چې کوم یوز کیږي نو تھرډ پرسن د ټول ناول موږ به تھرډ پرسن پیژنو چې تھرډ پرسن څه ته وایي نو تھرډ پرسن هغه کس ته ویلی کیږي د پرسن سپوکن آف هغه کس یا هغه کسان چې د هغوی باره کې خبره کیږي لکه زه اوس په کلاس کې لګیا یم سټوډنټانو ته لګیا یم او د بل ټیچر باره کې د بل سټوډنټ باره کې خبره کوم چې هغه په دې پریزنټ ماحول کې په پریزنټ سچویشن کې موجود نه دی هغې ته چې د تھرډ پرسن ویلی کیږي نو تھرډ پرسن پرسنل پروناون کې سره راځي هی شي دی زه فار ایگزامپل یو سټوډنټ ته لګیا یم د بل کلاس د سټوډنټ ایگزامپل ولا ورکوم چې هغه چې دی ډېر قابل دی هی از ویری انټیلیجنٹ بوای یا شي از ویری انټیلیجنٹ ګرل صحیح ده نو دا ټایپ چې دی پروناون چې یوز کیږي هی شي دا په پرسنل پروناون کې د تھرډ پرسن په کیټیګري کې راځي دغسې دی چې دی څنګه چې هی شي سنګولر لپاره یوز کیږي دی چې دی هغه د پلورل لپاره یوز کیږي زه د ټوټل کلاس اگزامپل ورکوم نو فورث کلاس ته چې دی ففت کلاس ته چې دی هغه زه د سیکنډ کلاس اگزامپل ورکوم چې دی آر ویری انټیلیجنٹ بوایز یا دی آر ویری انټیلیجنٹ ګرلز صحیح ده هغوی چې دی یا بوایز چې دی ډېر قابل دي یا ګرلز چې دی ډېر قابل دي نو ایز ا هول ما دی ورډ یوز کو د ټول کلاس دپاره نو هغه چې دی په پرسنل پروناون کې د تھرډ پرسن په کیټیګري کې چې دی هغه راځي نو دا درې چې دی دا بیسک کم پرسنل پروناون کې چې درې ټایپ پروناون راځي هغه موږ ډسکس کړو په ننني لیکچر کې نو منګه اول چې د پروناون ډسکس کو چې پروناون هغه ورډ ته ویل کیږي چې هغه د ناون په ځای باندې یوز کیږي بیا چې په پروناون کې چې د منګه درې د پرسنل پروناون په کیټیګري کې منګ درې بیسک چې د هغه ډسکس کړو درې بیسکس پروناون کیټیګریز په هغه کې چې د فرست پرسن دپاره چې کوم یوز کیږي آی او وی دی بیا چې د سیکنډ پرسن دپاره بوت سنګولر اینڈ پلورل سنګولر او پلورل دواړه دپاره یو یوز کیږي او دغه شانتې د تھرډ پرسن دپاره چې کم یوز کیږي هغه چې دی هی شي او دی نو هی او شي سنګولر دپاره او دی چې دی دا د پلورل دپاره نو د ننني لیکچر دپاره پروناون او پرسنل پروناونز انشاءالله تاسو زموږ سره اوسئ پر روان لیکچرو کې چې دی موږ نور پارټس اف سپیچ طرف ته ځو ډسکس کوو به او تاسو که څه تپوس وي یا پوښتنه وي یا څه کمنټ وي نو هغه کمنټ باکس کې هم کولی شئ او واتساپ گروپ کې هم کولی شئ تاسو ته به انشاءالله جواب ملاویږي تاسو زموږ سره اوسئ تھینک یو ویری مچ